په روژه کې باید کومو ټکو ته پام وکړو. د روژې مبارکې میاشت پر رسېدو سره ځینې خلک د ناسمو خوړو او ځینو نورو عملونو له کبله خپلې روغتیا ته ځان رسوي. دلته به پر ځینو لارښوونو پوه شئ. اول، خپل خواړه 3 وخته کړئ. اکثره خلک په روژه کې 2 وخته روژه ماتې او پیشلمۍ خواړه خوري. د روغتیا پالانو له نظره دا کار نامناسب دی. تاسو هڅه وکړئ دا وختونه 3 کړئ. مه حیرانېږئ، طریقه یې اسانه ده. تاسو کوښښ وکړئ چې روژه ماتې کې کم خواړه وخورئ. له 100 ساعتو مسلسل دمې وروسته معدې ته ډېر خواړه جمع کول ستاسو روغتیا ننګوي. له روژه ماتې ساعت یا 2 ساعته وروسته ماښامۍ وخورئ. په 3م ځل خواړه مو په پیشلمي کې وخورئ. په دې توګه ستاسو خواړه 3 وخته کیږي. دوهم، په اندازه خواړه وخورئ. ځینې خلک په روژه ماتې او ځینې نور بیا په پیشلمي کې ډېر خواړه خوري. دا کار نامناسب دی. هڅه وکړئ د خپل خواړه په 3 وختونو تقسیم کړئ. په دې توګه به ستاسو معده د خوړلو له ډېر حجم څخه شکایت ونه لري. دریم، خواړه په سړه سینه وخورئ. څو ګړۍ پرله پسې لوږه سړی حتما دې ته اړ کوي چې ژر خواړه وخوري، خو د هغوی چې خپل روغتیا او صحت ورته مهم ښکاري داسې کړنه هیڅکله نه ترسره کوي. همدارنګه ځینې خلک په پیشلمي کې د کم وخت له کبله هم ژر خواړه خوري او په دې توګه خپل صحت ته زیان رسوي. کوښښ وکړئ په پیشلمي کې په وخت له خوبه پاڅېږئ، په بشپړ ډول ویښ او د خوړو لپاره چمتو شئ. څلورم، د خوړلو ډول ته پام وکړئ. د روژې مبارکې میاشت په برکت د اکثرو خلکو دسترخوانونه له رنګارنګ خوړو ډک وي چې له اکثرو یې اسراف او افراط هم کیږي. هڅه وکړئ له هغو خوړو ډډه وکړئ چې ډېر غوړ ولري او هم له ډېرو سرو کړو خوړو ځان وساتئ.